عزیزان یو ورځ پیغمبر علیه السلام مبارک د جمعې ورځ وه د روزې میاشته وه منبر ته راختئ. ابن حبان مستدرک حاکم حدیث نقل کړی دی. پیغمبر علیه السلام چې اولې سیړۍ ته راوختئ آمین یې ووایي، دویمې سیړۍ ته راوختئ آمین یې ووایي، درېیمې سیړۍ ته چې راورسېدئ آمین یې ووایي. دا شیخ صاحب رحمه الله فرمایي یو روایت کې دا راځي جبرئیل امین علیه السلام ورته ویلې ته وایه آمین. پیغمبر اسلام آمین ول بیا ووایه بیا ووایه درې وارې آمین ووایي. چې وی وایي بیا پس له لمانځه له خطبې د جومات ته بیا صحابي پوښتنه وکړل یا رسول الله نن دې ډېر ناولاده کار ونه کوي؟ ولولي و دغه منبر ته ختلې یو وارې دې آمین ووایي بیا دې آمین ووایي بیا دې آمین ووایي. ولو جبرئیل امین علیه السلام رالی ما ته وویلې زه چې څه وایم ته پر هغه آمین آمین وایم. ما ول وایم وای اول وار جبرئیل امین علیه السلام ما ته وویلې هلاکت دې وي تباهي دې بربادي دې د هغه چا دپاره چې دومره مبارکه میاشت ورباندې راله او د په الله خپل ځان ونه بخښي. ما ول آمین. جبرئیل امین علیه السلام پیغمبر اسلام په غوږ کې وایي آمین ورباندې ووایه. نو پیغمبر علیه السلام وفرمیلې آمین یعنی ورځ د جمعې میاشت د روزې وخت د جمعې د قبلېدو صحیح سلو دعا د جبرئیل امین علیه السلام چې خطا او ګناه په تصور کې لا نسته او امین د محمد رسول الله چې انسان تصور د پاکۍ نشي کولای هغه وایي تبادي بربادي هغه سړی چې دا میاشت راله او په دا میاشت کې په الله باندې ځان ونه بخښي. څونه ډېر موږ زه تا ته وایم چې ته یې دا ډېره بده خبره ده. موږ ټول یعنی دې روزې زما او ستا په ژوند کې خالي په خوب کې بدلون راوستلی دی. زما او ستا خوب آوټ سو د خپله ځایه څه بل ځای ته ولاړی. زما او ستا خوراک یې راوټ کړی دی. پخوا به ما او تاسو د شپې پر 12 بجې خوراک کوو، اوس یې مطلب ماښام پر ټیم باندې کوو. پخوا به پر 11 بجې ناشته کوله، اوس یې څه د سهار وخواته کوو. ما سوا له دې څه زما او ستا په ژوند کې په دغه میاشته کې بدلون نه دی راغلی. نو چې نه دی راغلی په الله باندې ځان څنګه بخښې؟ په الله ځان څنګه بخښې؟ د الله رسول فرمایي هر روزمان الله رب العزت لس لکه انسانان د جهنم خلاصوي. هغه شرط دا دی چې د دې روزې وقار احترام اعزاز عبادتونه به خپل عبادتونه د الله رسول به یو بیبي فرمایي چې د ملا به ټینګه وتړله بیا نه مجلسونه وو نه ګپې وې نه مطلب د خلکو سره تعلقات بس خالص د الله د رضا دپاره بس یو سیکنډ مې هم دا خپل ژوند دا د دنیا په خبرو کې نه راوستي بس الله ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې شي وایي هلاکت دی وي تباهي دی بربادي دی جبرئیل وایي پیغمبر علیه السلام آمین وایي هغه چا دپاره او موږ ټوله دا راکوي ټول ما سوا له دې څه چې نسوار مې د خپله ټیمه بل ټیم لره واوښتل ما سوا له دې څه د روزې په اولو کې سپاره و دوې زیاته ویلې پس له دې بېرته به سبا هغه بازارونه هم درته خلاصېږي بیا به الله زموږ د غیرېږي لکه د روزې بغیره چې زموږ ژیر دی او الله د الله رسول فرمایي هلاکت دي وي تباهي دي هغه چا لره دا محترمه میاشت ورباندې راله په الله یې ځان نه وبخښي. الله رب العزت دومره زبردست بهانې غواړي د بخښلو دپاره. روایتو کې راځي کعب احبار د یهودو ډېر غټ عالم و د پیغمبر اسلام په زمانه کې و بیا د حضرت عمر فاروق په زمانه کې ایمان راوړي. دی به ټول عمر په آخر صف کې درېدی. بیا یې چا پوښتنه ځینې وکړه چې اول صف د الله رسول فرمایي دونه ثواب لري دونه غټ اعزاز یې دی دونه لوی اکرام یې دی ته په آخري صف کې ولې درېږې؟ ده ویلې ما په تورات کې ویلي دي په تورات کې دی تورات ډېر لوی عالم چې د پیغمبر علیه السلام په امت کې دی انسانان ستا چې په اول صف کې ولاړ یې د ده په خاطر الله رب العزت چې دا شاته څو ولاړ دي هغو ته معافي وکړي. زه په دې خاطر په آخري صف کې درېږم چې د پیغمبر علیه السلام په امت کې به یو دی سړی یې په اول صف کې ولاړ دی نو الله ده ته بخښه کوي د ده په خاطر به ماتم وکړي. زه په دې وجې شاته درېږم. دی انسانان ستا
د انسانان د الله په دربار کې. لیکن ما وتا پرمانا وخت دی ما گاڑی پر روډ ولاړه ده ما چاته ټیم ور کړی دی ټلیفون را روان دی میسج رالی الان کې د دنیا پالتو ترین میسج به ټلیفون به په دا مسجد کې دی په منډه ځغلي اله ټلیفون رالی. سبحان الله. د دې دا معنا ده چې الله ستا دون عزت پر ما باندې بس ادا مې کوي ما وکړ سره پرېږد. یعنی ورځ په دا مسجد کې دعا مې وکړه نه ماځګر مانځبات دعا مې کوله. یعنی یو سړی باندې دونه ناوخته و دا کړکۍ خلاصه کړه کړکۍ ووته. څونه یعنی دا څونه د بدقسمتۍ خبره ده. دا چې څوک پر دې خبرو خاندي ما سخت دماغ خراب شي. دا د بدقسمتۍ خبره ده. الله دې د خپل کوره داسې شړي لکه شیطان چې شړي او راغلی د غونو په تکلیفو باندې. الله رسول فرمایي هلاکت دی وي تباهي دی بربادي د هغه چا دپاره چې دا میاشت راله د هغه باوجود په خپل کور کې د سهار لمونځ کوي. مشتۍ دپاره د سهار جومات 10 منټه کښېښوئ چې یاره راسه جومات ته ته د هغه باوجود ټوله شپه په چکه او په کیرم بورډ در باندې تېر سوی دی رالې 2 ګولې وکړې پر دغه ځای مسله واره کې لمونځ وکړې تو خدای په دغه لمانځه په دغه روزه به الله تا وبخښي. یا دا نسي کېدلی قطعا نسي کېدلی. الله نه غواړي د الله طلب نه لري د جنت طلب نه لري. الله فرمایي زه ستا طلب نه لرم. ما تا سره خلاص شو طلب به کوې ما تا سره راوځو ماښام لره طلب کو 100 روپۍ پیدا کو لیکن بغیر د طلبه دونه لوی عظیم رب پیدا کوې دا کېدلی نسي. د الله رسول فرمایي آمین. جبرائیل علیه السلام فرمایي هلاکت دی وي تباهي دی بربادي دی.